نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں فرمائی ڈلی ڈلی بسنگوی. عزیزانو یاد ساتي یو خبر مینس کی در تکوما مینس یو خبر در تکوما چلک خمو سړو ور باندې نورم منور شي او خوشاله شي. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں اوزل اللہ رب العالمین ته درخواست کی اے د کائنات ربا اے د زمین و اسمان ربا یا الہ العالمین یا اللہ کلچ میدان حشر وی ټول پیغمبران بولاړي ټول امتونه بولاړي. اگر دا نازکه خبره ده ما نه کوله خو راغله کوم یو توکل په لوی رب الله دې نه ناراضه کیږي او الله دې ستاسو او زمنګ د اعمال صالحو د زیادت ذریعہ او وسیله وګرځي. ښا ټول شوق سره وای امین. ګورې زه د شوګر بیمار یم چې زه په داسې مینه لګیم د جنت بیان دی تاسو هم لږ مینې سره جواب راکوئ چې شیطان له پته ولګي چې خلق ټول ویښ دي. ښا وده دلته نه راځي او که ودو لزینو بیا د ودو جماعتونه ډېر دي هلته ملا صاحب غریب هم داسې وي او تاسې به هم ورته ناست بس ګړۍ ته هغه هم ګوري چې خدای کله به دا معامله ختمېږي. دلته چې راځئ په ویښ زړونو راځئ دلته د عشق ډک زړه راځئ دلته د محبوب علیه الصلاۃ والسلام د مینې والا زړونه راځئ. ښا ان شاء الله بلا خواري مو کړې ما سټیم را اوتم دلته دی مرګرو کار کول دی مدرسه کې لګیو دا د سبیل ځای برابرول بابا جی را سره مخامخ شو غټ تقریبا سکم 11 بجې وې زړه وختي راغله دلته چې راځي هغه خوبوړي نه راځي. ښا دلته چې راځي ویخ به راځي ان شاء الله. الله دې زمونږ استاد سي ویخ زړه نصیب وګرځي. ویخ زړه کمه وده چې د الله ذکر کوي د الله جل جلاله ذکر چې نه کوي دا زړه مړ دی تباہ دی هلاک دی. زړه هغه زړه دی عزیزانو چې هغه د الله په ذکر خسته دی. ټول وی الحمدلله. ویم درته دراز خبره ده ویم درته ان شاء الله رب نه ناراضه کیږي. حضور پاک علیہ السلام به خوشاله شي. د دو کون سردار مبارک میں وہ فرمائل اے جبرائیل امینا اے جبرائیل امینا رب العالمین تا یو درخواست کو ما اگر درخواست میں داد جنتیان با د حشر میدان کے ټول سابق امتون برا جموی ټول امتون بسوی د ابراہیم علیہ السلام امت بولاڑی د موسی کلیم اللہ امت بولاڑی د عیسی روح اللہ امت بولاڑی د ہر نبی امت بولاڑی. اے جبرائیل امینا ډیر ناشنا خبره ده رب العالمین ته یو درخواست یوسا اے د الله حبیبا درخواست وایا وی زما رب ته یو درخواست جمع کان چې یا الہ العالمین ما ته امت ډیر ګران دی یا الله زما د امت حساب یا الله د نور امتونو د وړاندې مکوا. بیا وای یا الله زما امت د موسی علیہ الصلوۃ والسلام د وړاندې تپوس مکوا یا الله زما امت یا الله د خلیل الله د وړاندې تپوس مکوا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لاړلو ډیر خدا رب العالمین ته درخواست جمع کړي. الله واتقوا یوما لا تجزی نفس ویریږي د هغه ورځ نه ډیر خطرناک ورځ ده. لا تجزی نفس ډیر خطرناک ورځ ده. یو بل د پاره کې د جهان ټول دولتونه د دنیا ټول خزانه ادا ټول راجم شي ډبل د دې عمر بیاوم او د الله د وړاندې ورکی چې دا والا یا الله مان د عذاب یو غنټه رستو کا
نو یاد ساتئ ګورئ د دې دنیا د خزانو ډبل لس چند خزانه د سونه ملو شي خود الله د عذاب کړي فیصله ذره بر چکم دې اگر واستو کیږي نه نبي دنیا کې کول پکار دی بس ژوند نه وړاندې زما محبوب پیغمبر څوک اولې غلو څوک اولې غلو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل لارشا اللہ رب العالمین تا درخواست جمع کا یا الہ العالمین امت میں د موسیٰ علیہ السلام د امت دوڑان دے ودرو ما دوی سر حساب دا وی دوڑان دے مکوان ہر نبیات کو باقاعدہ جبرائیل علیہ السلام مبارک لاڑلو در رب العالمین بارگاہ کی درخواست جمع کی یا الہ العالمین ستا حبیب ستا خلیل جناب رسول اللہ منی سروے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درخواست ما ترا کڑے دے یا الہ العالمین درخواست داد اللہ وستا د خدای نه لګیشم ربا سمر دربان دی خپل حبیب ګران دے او ګوري د من انتها ته ګوري الله جل جلاله با رب کائنات بورتا بچا سے مخ کے راضا سیدان مخ کے خلق دی مخ کے بناستی انشاءاللہ مخ کے راضا بالکل نازل تبزے ملوش لطو تسے بچے لگوار عزیزان و سرداری کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا مبارک میں درخواست جبرائیل امین توئی دا درخواست یوسا و چا سر جمع کا رب العالمین سرا دا رب العالمین منی تا گورا اللہ تا میں حبیب سمر گران دے سمر اللہ تا گران دے اللہ جل جلالہ ورتوی زما حبیبا ما ہر نبی لی گلے یو چاہتا یو ڈلتا یو قوم تا یوی قریتا او اے زما حبیبا تمہیں گورے قریتا نہیں لے گلے تمہیں تمام عالم تا رحمت لے گلے تمہیں تمام عالم تا سلے گلے رحمت زما دا حبیب دمرا لوی شان دے نو حبیب درخواست در آگلے درخواست اے جبرائیل امینہ لال شو زما حبیب باندے سلام وایا ماشاء اللہ ڈکا جولی در احمد زان سر یوسا زما حبیب باندے سلام وایا ورطا اوے زما دی بخپل خدای قسم وی اے زما حبیبا زبستاد امت ستر استاد اولان دم حساب نکوما مینی سر جواب رانا گئے اے زما حبیبا پام کوا دا سوچ مکوا چستا امتیان با دا آدم علیہ السلام دا اولان دے ادرو ما دا سوچ مکوا ستا امتیان با دی ادریس علیہ السلام دا امتیانو دا اولان دے ادرو نا سوچ مکوا دا سوچ مکوا چستا امتیان با دا نور و خلق دا اولان دے ادرو ما و زما حبیبا زما دی بخپل جلال قسم وی ستا امتیان سربا دا سے حساب کوما چه تا تبیم نخیما منا سمرا غیرتی نبی مودے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب علیہ السلام مشفق نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب علیہ السلام دیر سے خوشحال شو ما تاسے تویلیو بیگامیم دا خبر ہے اسے کیوں کڑا